صحیح تاسو ټولو ته دا وایو د رزق په دې معامله کې بالکل مطمئن اوسئ او دا خبره یاد ساتئ رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې په تا پسې مرګ ګرځي د مرګ نه خلاصې نشتي د رزق نه هم خلاصې نشتي بالکل مه یېرېږه په دې مسله کې او که تا نه ستا رزق ګډوډ شو نو د رزق نه ته نه ګډوډ کېږي او په تا پسې راځي په عرش باندې یو رب دی هغه ذمواري اخیستې ده د دې رزق موږ د الله سره لوز کړی چې موږ به ستا بندګي کوو الله لوز کړی دی زه به د رزق درکوو نو رب العالمین خو خپل لوز پوره کوي خو موږ خپل لوز پوره نه کوو موږ چې کوم لوز کړی د الله سره چې موږ په ښه طریقې سره ستا بندګي کوو نو هغه د ډېر حده پورې موږ نه دی پوره کړی او رب العالمین خپل لوز پوره کوي نو دومره غم د رزق راغسته صحیح ده چې انسان د رزق غم به کوي او د هغې لپاره به محنت او کوشش هم کوي اسباب به هم لټوي خو دومره غم کول چې انسان عقیده ورانه شي عقیده ګډوډه شي او د الله په باره کې بیا غلط ګمانونه او غلطې نظریې بیا د الله په باره کې ساتي چې الله څاروي له رزق ورکوي تعلیم درکړي ګوره په دریاب کې دننه مهیله الله رزق ورکوي تا له بورې وچې نه درکوي په سوړه کې دننه میږي له الله رزق ورکوي تا له به یې نه درکوي په سوړه کې دننه یو مار د ځمکه کې دننه اوسېږي لړم له او بل شی چې هغه ځمکه کې دننه سوري کې اوسېږي دننه پکې پروت وي ده له الله رزق ورکوي تا له به الله نه درکوي حالانکه ته اشرف المخلوقات مخلوقاتو کې بهترین مخلوق او عزتمن هغه انسان دی نو الله به ځناورو له رزق ورکوي او د عزتمن مخلوق به پرېږدي ده له به رزق نه ورکوي د آیت ساته ستا د رب یو نوم دی المقیت موږ سره مخکې نور نومونه تېر شوي دي الرزاق الرازق هلته موږ تفصیل کړی دی او دې کې هم دغه معنی یوه پرته ده المقیت رزق رسوونکی تاسو ته آیت واورم الله وایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق یقینا الله دې رازق نه دی ویلی الرزاق ډېر رزق ورکوونکی دی نو بیا څه وایي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين د مضبوط طاقت خاوند دی نو سوال زړه کې دا راځي چې د دې نوم سره دې خبرې ته څه ضرورت و چې الله د طاقت خاوند دی الله رزق ورکوونکی دی بس دی ورسره په دې ووایي چې الله رزق ورکوونکی دی او د طاقت خاوند دی ورسره په دې ووایي چې الله رزق ورکوونکی دی او طاقت لري هر چا ته د رسولو د طاقت خاوند دی که نه نو د رزق هر چا ته رسي نو ته یې غم مه کوه تا ته به یې رسوي نو ته د هغه بندګي کوه ته الله راضي که سحر ماښام بس موږ د خېټې پوره کړو د خېټې بندګي کوو ځکه حدیث کې راځي چې تعس عبد الدرهم وعبد الدینار وعبد الخمیصه هلاک دی بنده د درهم او بنده د دینار او بنده د شړۍ او بنده د صادر او بنده د کمبل په دې لپاره تباهي ده نو څنګه بنده د دینار او درهم چا خو دینار او درهم او ریال او روپۍ ته سجده نه ده لګولې معنی دا دی چې د ده ټول مقصد هم دقه وي او دین ته هیر شي نو بس دی بندګي او قسمه شروع کړي د ریال او د ډالر او د شړۍ او د صادر او د کمبل الله دې دغه حالاتونه موږ لرې ساتي رزق تقسیم کړی شوی وفي السماء رزقكم وما توعدون الله په اسمانونو کې ستاسو رزق دی رزق په کوم ځای کې دی په اسمانونو کې دی هلته د الله سره یو کتاب دی هغه کتاب کې الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50 زره کاله مخکې خبرې لیکلي او کتاب د الله سره دی د عرش په خوا کې حدیث کې راځي الله هغه کتاب ځان سره ساتلی د عرش په خوا کې دی هغه کتاب کې د هر څه لیکلی شوي دي نو په لیکلی شوي شي باندې غم کول د قمقل انسان کار دی خیال هم دې زما دې خبرو ته کوي خبره لیکلی شوې ده ختمه شوې ده
او قلمونه اوچت کړی شوي دي پاڼې وچې شوي دي بس خبره ختمه شوه ته اسباب لټوه محنت کوه خو یقین په چا باندې ساته په الله باندې ساته د اسباب جوړونکی هم الله دی که ته دا وایې ما سره ګاډی دی د ګاډی درکوونکی هم الله دی که ته وایې چې ما سره کمپني دی دا سبب هم الله جوړ کړی که ته وایې زه دیاړۍ له ځم دا سبب هم الله جوړ کړی نو ټوله خبره الله ته واپس دی نو که چېرته رزق کې رسي کمی راشي نو ګبراویږه مه حدیث کې راځي د هغه وخته پورې یو نفس د دنیا نه نشي تللی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړی